مړی ته غسل ورکولو نه مخکې دا شیزونه ضروری دي چې موجود وي، بیا په هغه وخت باندې تکلیف نه وي، سړی ته پریشانی نه وي. اول به ګرمې اوبو ګرمولو بندوبست په ورته وکړي. دویم غسل تخته، دریم اگربتی، څلورم ماچس او پنځم 2 غټې صادرې، شپږم مالوچ، اوم نمبر استنجا د پاره 2 غټې کپڑے او اتم نمبر 2 بالټۍ چې هغې ته به اوبه ور اچوئ. نهم نمبر مګ چې په کم سره به له بالټۍ نه اوبه را اوړوئ. لسم نمبر صابون، 11 نمبر د بیرې پاڼې، 12 نمبر 2 تولیې او 14 نمبر کفن د پاره یو لوی کپڑا چې هغې نه به مونږه کفن بیا کټ کوو. 14 نمبر کینچی، 15 ستن او داګه، 14 کافور، 15 خوشبوئی. او دې سره زما اسلامي رونو کله چې تاسو چاله غسل ورکوئ نو هغو مسلمانانو رونو ته به خپل ټایم ورته وښایئ، ورتګ وخت په ورته وښایئ چې زه به په دې وخت باندې درځم.